السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې 3-4 وروڼه دي سره ګډ دي. دا یو لاړې خارج ته، هلته 15 کاله مزدوري وکوله. اوس راغلي ویشونو سره کوي، نو پیسې سره تقسیم کړلې. هغه ویزه او شیان ټول د خپل شخصي پیسو باندې دغه کړي دي، د مزدورۍ په پیسو. اوس دوی ورته وایي په هغه کې هم زموږ حق دی. محترمه په خارج کې چې کومې پیسې د ګټلې دي دا ټول د ده حق کېږي، د وروڼو حق نشته ورسره. که د ده پر ویزه باندې د مشترک مال څخه څه پیسې لګېدلې هغه پیسې دې ورکړي، نور د 1 روپۍ حق دی نه لري، نه د ویزې حق لري، نه د پیسو حق لري. فتاوای کامیلیه صفحه 50 کتاب شرکت او دغه رنګه شرحة مجلة الاحکام ماده نمبر 1311 صفحه نمبر 725 الکتاب العشر او دغه رنګه تنکیل حمیدیه جلد اول صفحه 9 کتاب شرکت. هغه وایي که په شریکانو کې یوه د ځان دپاره شی رانیوی هغه د ده دی، خو که د شریکانو په پیسو راوړی دی ویضمن شرکاء من ثمنه، هغه ته هغه پیسې ورکوي. نو محترمه دا چې کومه مزدوري ته کړې ده په دې کې د هېڅ حق نه ورسره لري، په دې کې د هېڅ حصه نه لري. او دغه رنګه فتاوای حقانیه جلد 5 صفحه 323 کتاب شرکت ته مفصل وضاحت ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله.